غواړئ چې د بلډ پریشر چې دی دغه دې ختم سي، که غواړئ چې زړه ته دې آرام سکون او راحت راسي، که غواړئ چې دا دماغ دې هغه پر آرامه سي او پر سکونه سي، نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پر دې یو سنت باندې عمل وکړه. ګوره د نبی اسلام په هر سنت کې د دنیا هم فایده ده او د آخرت هم. که چیرې موږ تاسې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر سنت باندې عمل وکړو نو موږ به دنیا هم سمه سي او آخرت به هم سمه سي. نن مسلمان د نبی اسلام لاره پرېښته ده، دنیا هم خرابه ده، آخرت هم خراب ده. نو خیر د نبی اسلام یو داسې سنت درته ښیم چې که چیرې پر دا باندې عمل موږ وکړو، بلډ پریشر، ټینشن او دغسې د فکرونو او سوچونو د دې څخه به موږ تاسې خلاص شو. دا یو ډېر زبردست سنت دی، یو ډېر ښایسته سنت دی او یو ډېر خوږ سنت دی. تاسې دا ویډیو ضرور مخته د سره شیر کړئ چې دغه حدیث مبارک او دغه سنت د نبی اسلام هغه د ډېرو خلکو ته چې دی هغه ورسېږي. قیلوله دغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی. قیلوله څه ته وایي؟ چې کله د غرمې ډوډۍ یو انسان وخوري د هغه بعده لږ وخت لپاره آرام کول دغه سنت دی. په دې آرام کولو سره د انسان دماغ ته سکون آرام راځي او د بلډ پریشر چې کوم بیماري ده دغه ختم کیږي. او که څه هم یو انسان د 10 منټ لپاره آرام وکړي دا هم چې دی هغه قیلوله ده. قیلوله دا نه معنی چې انسان به 2 غنټې 3 غنټې قدر چې دی هغه خوب کوي آرامه کوي، نه، بس چې څومره وخت وي که څه هم خوب نه درځي بس 10 منټه قدر د هغه سترګې پټول آرام کول دا هم د نبی اسلام سنت دی. او که چیرې یو انسان په دې سنت باندې عمل وکړي د ډېرې بیمارۍ څخه به خلاص شي. او داسې دغه ساینسدانانو ډاکټرانو دا خبره منلې ده چې د غرمې د ډوډۍ بعده لږ ساعت آرام کول دغه د انسان د صحت لپاره فایده مند دی.